بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے روایاتو کې راځي په دریش په تکال زندګۍ کې چرته په خوراک کې عیب نه ورېستل دریش په تکال ژوند تیر کړو چرته په خوراک کې عیب نه و ان اشتهاه اکله والا ترکه چې خوراک به خوخ نو و به خوړو و الا چې خوخ په نو شوق به ورته نه کېده ترکه نو پرې به خو پرې به خود خو بیا به پاږي کې عیب نه ریستو په دریش په تکال ژوند کې چرتم په خوراک کې عیب نه ورېستو ډېرې ښکلې طریقې به صحابه ورته ښودلې انس رضی الله تعالی عنه فرمایي زه ورسره ډوډۍ ته ناست وم نو ما په ډوډۍ کې په دې کاسه کې دا لاس داسې ګرځو ما ته وی انسا صبر وکړه ډوډۍ آداب زده کا اول بسم الله ووایا انسا اول بسم الله ووایا سمې بیا کل بیمینک وکل مما یلیک اول بسم الله ووایا بیا ډوډۍ په خلاص خورا او بیا د خپل مخې نه خورا بسم الله وایا په خلاص خورا او خپل مخې ته خورا چې ته ماشوم په دې پوه کې چې دسی دسی کوا بچیا بسم الله به وای په خلاص په خوري او خپل مخې ته به خوراک